سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. هغه دوه خواړه چې د ښځو شهوت په افراطي ډول زیاتوي. یوازې نارینه نه دي چې هیله لري یا هڅه کوي چې د ګډې چارې زیات طاقت ولري، بلکې په همدې ډول ښځینه هم دا ډول اندېښنې لري، او یا داسې ووایو ښځې هم دا ډول هیلې لري او غواړي چې د خپلې ګډې چارې لپاره خپل وخت او هوس زیات کړي. دوی هم په دې هکله بېلابېلې څېړنې ترسره کوي او غواړي یوه چاره پیدا کړي. په دې هکله یو تر ټولو مهم او تاثیرناک څیز دی د ماهي غوښه دی. د ماهي په غوښه کې د اومیګا 3 غوړي شتون لري، کوم چې د میرمنو په ځانګړي قوت کې د زیاتولو لپاره بهترین مواد ګڼل کیږي. د همدې کبله هغه ښځې چې غواړي د خپلې ګډې چارې طاقت زیات کړي، نو ورته پکار ده چې پرېمانه د ماهي غوښه وخوري. د ماهي غوښه دا ستونزه په طبیعي ډول حل کوي او هیڅ ډول نور زیان نه لري. ځمکني توت که څه هم اوس یې فصل نه دی، خو له یاده یې باسل یې هم نه دی پکار. ځمکني توت هم یو داسې په زړه پورې میوه ده چې د ښه خوند ترڅنګ په بېساري ډول ګټې هم لري، او په ځمکنیو توتو کې د ویټامین بي فولاد، ویټامین سي په شان مواد موجود دي چې د ګډې چارې د قوت زیاتولو په برخه کې ډېر ښه تاثیر لري.